السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم الله الرحمن الرحیم. نن خو ما یو حدیث شریف سبق کې په مخه راغی. عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو لمنځم داسې نه ده کړی چې په یغه لمانځه کې د ده په دعا کې له عذاب د قبر څخه پناه نه یوخلي. یعنې مطلب دا ده چې هر لمونځ به چې وکړه بیا به ده مبارک دا دعا کړه چې خدای پاکه ما د قبر له عذابه وساتي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یایي انسان چې په قبر کې کېښودل شي بیا ملایکې ورته راځي، د هغو رنګونه داسې توري، سترګې شنې وي، انسان ډېر ځینې ویرېږي، په هیبت کې یې بیا له ده څخه یو څو پوښتنې کړي. نو د انسان که په دې مسلمان په دې جوابو کې کامیاب سو، صحیح جوابونه یې وویل، بیا د هغه لپاره وړې دایمي خوشحالي ده، راحت ده. او که دا جوابونه سم نه وویل، د سوال جواب یې سم نه کړه، دا بیا د ده لپاره عذاب ده د قیامت تر ورځې. او هغه عذاب په دې شکل کې ده چې د دوزخ له طرفه کړکۍ ورته راخلاصېږي، دی به دوزخ ویني، د دوزخ هوا به پرې لګېږي، ډېر به په عذاب. او که نیکو جوابونه یې سم وي بیا به د دوزخ د جنت له طرفه کړکۍ راخلاصه شي، ښه بویونه د جنت خوشبويي به پرې لګېږي او د جنت منظره به ویني، ډېر ارتباط به راغلی. دا د قبر له عذابه د ما مطلب دا ده، بعضې علماو په دغه حدیث شریف کې لیکلي چې تقریبا چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم دومره په دوام او همیش د قبر له عذابه پناه غوښتې ده، دا په سړي باندې واجب ده چې سړی به د قبر له عذابه څخه پناه غواړي. هر مسلمان باید چې هر لمونځ کې د قبر له عذاب قبر ورته یاد کړي او د قبر له عذاب پناه وغواړي. انسان به په ژوند کې یو څو داسې کارونه کوي چې د ده عقیده سمه شي، د آخرت ته متوجه شي او دی له ګناه راوځي. یو د سړي د اصلاح لپاره د ګناه د راګرځېدا لپاره لوی کار دا ده چې انسان خپل قبر ورته یادوي، هغه تنهایي د قبر ورته یاد کړي، هغه د قبر عذاب ورته یاد کړي، هغه د ملایکو کیفیت و سختي ورته یاد کړي او د قبر عذاب ورته یاد کړي. دا په انسان کې بیا اصلاح راوړي. خامخا انسان له دا ډېره زور او له مستي د ګناهو له شوقه اچوي. نو دا په انسان واجب د مسلمانو چې هر مسلمان هره ورځ لمونځ وکړي، بیا به دعا کړي او له دغه دعا کې به د قبر له عذابه څخه پناه غواړي چې خدای ته مې د قبر له سختي، د قبر له عذابه وساتي. د قبر ډېر سخته فتنه ده، ډېر سخت وحشت یې ده، ډېره تنهایي ده. دا هر څه به سړی ورپه یادوي او له الله تعالی به پناه غواړي. دا مرګ به همیشه انسان ورپه یادوي، قبر و مرګ سړی ورپه یادوي. د الله رسول صلی الله علیه وسلم یایي تاسې مرګ ډېر درپه یادوئ، دا د تاسې هغه د ګناه شوق در ختموي. هغه د دنیا کې چې انسان داسې مست کېږي، متکبره وي، بې باکه وي، بې سوچه وي، دغه حالت ټول په دې سره ختمېږي چې انسان خپل مرګ ورپه یاد کړي او قبر و د قبر عذاب ورپه یادوي. دا د انسان د اصلاح لپاره یو ډېره لویه کامیابه لاره ده چې الله تعالی بیا دا انسان ته هدایت کړي. خدای پاک د قبر و د مرګ د یادولو له وجې انسان له ګناه راګرځي، د انسان تکبر ختمېږي، انسان ډېر الله تعالی ته متوجه کېږي. الله جل جلاله دې موږ تاسو ټولو ته توفیق راکړي چې هر لمانځه بعد د قبر له عذابه څخه له سختي څخه پناه وغواړو. او دا به سړی چې خدای پاک ما ته توفیق راکړي چې ملایکې کله په قبر کې له ما پوښتنه وکړي، زه هغو ته صحیح جواب ورکړم. د صحیح جواب وروسته بیا نعمتونه او راحتونه ورته شروع کېږي. خدای دې سوال له غلطه جوابه مې وساتي. الله تعالی دې موږ تاسو ټولو ته توفیق راکړي. السلام علیکم ورحمة الله.